عباس خان. السلام علیکم ټولو مشرانو ته. وعلیکم السلام ورحمت الله. نمبر به ورځم. هر یو ته مې خواست دی چې په مختصرو ټکو کې به خپل تعارف وکړي. السلام علیکم لالا جی. جزاک الله چې خدای پاک د خوشحالۍ موقع ډیر وخت پس راوستې ده که نه، نو د دې باره کې څه رایې لرئ او ستاسو احساسات څه دي؟ ښه جي پینډه له خیره سرې شروع شوه. کباب په یو کړی لګېدلی و، خو حالات داسې شو چې دویم کړی یې هم ولګولو او کار ډېر په تیزۍ سره روان دی. ماشاءالله وګورئ سر جي دا په کومه طریقه چې تاسو دا ځلوبیا دې کړي ته ور اچوئ که نه، نو زه وایم دا یو نوی کس په داسې ونه کړی چې تجربه غواړي که نه، دا فن غواړي که نه. که چا په سر پکې دړ کېږي نو د ګولۍ ضرورت نشته دی. باباجي دلته کې دم ته له خیره سرې ناست دی. دا وګورئ د چا په سره وجود چې دړ کوي نو دلته به دمیږي هم. ماشاءالله ایکسټرا اپرچونیټي ده پکې دوستان. او دلته کې چې دی روټۍ تیاریږي، ګرما ګرم روټۍ. انتظامات چې دی ښه له خیره سرې برابر دي. او د ایمرجنسي دپاره یو بل تنور هم راوړی دی که چېرې مطلب په موقع باندې چې دی کار نه سمیږي نو دویم تنور کې به هم اور بلی او بیا به تیاریانې په دې کې هم کوي. السلام علیکم مفتي صاحب. وعلیکم السلام مفتي کې زموږ دا یو وروره چې درېیمه که څلورمه ورځ ده چې په دې خدمت کې لګیا دی کیمرامیني کوي، نو ډېر زیات ګران کار دی. خلکو ته خو د خوند مزې کار ښکاري، خو یو ډیپټي ده او کله چې ډیپټي په حواله شو نه به صحیح طریقې سره چې دی کوي. وروره پیله دې ورته خپل نوم واله څه نوم دی؟ محمد اجاز الحق. اجاز الحق. دا خیرات دا ولیما مسنون قبول او منظور کی یا الله د ټولو مشرانو مغفرت نصیب کا درجه بلند کا. ولې غیر چاپیره علاقو خلکو ته داسې وړوکی میسیج؟ نو غیر چاپیر علاقې چې کوم خلک دی هغوی ته خو صرف دا یو میسج ورکوو د ورورولۍ او جی چې ژوند ډېر لږ دی او جی کوشش وکړئ چې یو بل سره په مینه وخت تېر کړئ. کم دیګونه چې ریډي شوي دي هغه دلته کې له خیره سره پراتی دي، که د نرو وریجو دي، که د غټو وریجو دي، که مختلف قسم غوښه ده، که الوا ده او که څه دي، نو هغه دلته کې له خیره سره ایښودی شوي دي. خو دلته ورته یو بل شیز هم ویل غواړم چې د دې د پاس او سیډونو ته انګار په دې دیګونو باندې پروت دی. د دې مطلب دا دی چې دې سره د وریجې تازه وي او ګرمې وي. دی نه به دا تپوس هم کوو چې د دوی واده کله دی. خان څنګه یې صحت دې ښه دی؟ الحمدلله تو دعاګانې. سات خان دا ډیره غټه د خوشحالۍ موقع الله پاک چې دی را جوړه کړې ده، د دې باره کې څه وی او ته څه فکر او سوچ دې ته لرئ؟ تانو دا وخت زموږ یو درون خوږ ماماجي چې زما د والد صاحب یو ډیر پوخ ملګری هم دی او په مونږ باندې ډیر ګران دی. ماما طرف ته ورځو یو څو ښې خبرې به ترې اورو. امیر خانه یو مسافر چې داسې د خوشحالۍ په موقع کلي ته راشي او دا داسې ماحول وګوري ټول راجمعي، نو هغه څنګه احساس انسان ته کوي؟ السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو یو ځل بیا په کیمپ کورونو کې موجود یم. د محمد عباس د واده څلورمه ورځ ده. څلورمه ورځ نه ده، ورځې ډېرې وشوې، خو د میلمنو دپاره کوم انتظامات او د کلي علاقو دپاره چې کوم انتظامات کړي د روټۍ کوم سیسټم، نو د هغه چې دی 4 ورځې جاري وه. نن لاس ډېر د میلمنو دپاره چې دی انتظامات کړي دي او د دې به زه یو بهترین او ښکلي ویډیو جوړوم ستاسو په خدمت کې بیا شیر کوم او انشاءالله تاسو به ترې بھرپور مزه والئ. د خپلې ویډیو آغاز به کوم او انشاءالله تفصیل سره به هر څه تاسو ته په ډیټیل کې په ویډیو کې وړاندې کوم. زلمو که څوک پکې څه ویل غواړي، څه ناره وال غواړي، څه میسیج ورکول غواړي، بالکل کلی عام اجازت دی. عباس خان. دا پکې نام دی ښه زنده‌باد. او د ده څه نوم دی؟ عثمان. تاسو وایي زنده‌باد. عثمان خان زنده‌باد. نارې مړه. بس دوستانو دې نه پس چې دی د خپلې ویډیو آغاز کوو، کیمره سویچ کوم او هر یو نظاره هر یو سین هغه به ستاسو په خدمت کې پیش کوم. 4 ورځې پروګرامو، نن لاس ډے دی د ولیمې. دلته کې ټول درانه خواږه مشران زموږ ناست دي او ګل اجي هم ناست دی. نو هغوی طرف ته ورځم او هغوی نه یو څو تپوسونه کوو او انشاءالله ستاسو په خدمت کې بیا شیر کوم. السلام علیکم ټولو مشرانو ته. وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی. اجي صاحب څنګه یې؟ صحت هم ښه دی جي؟ شکر الحمدلله. الحمدلله جي. اجي صاحب دا د واده اخیري ورځ ده که نه، نو څه پروګرامات وشو، څه میلمانه راغلي او څه به راځي، نو که د دې ویډیو په وسعت سره هغوی ته څه میسیج څه پیغام ورکول غواړئ جي؟ زه بچیا بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته ومغفرته. چې کوم میلمانه راغلي دي بچیا او هغوی دلته دا تکلیف کړی دی، زه په اخري کونه کې پروت یم. دریای کابل دی، موټر وی ده بچې. مونږ ډېر عجیزانان فقیران خلک یو، مونږ ته به خلکو ځنګلیان وي او د ځنګل سره زموږ نسبت دی. دا مونږ باندې هسې الله عز وجل
مهرباني کړې ده که کوم میلمانه راغلي زړه د هغې نه د هغې شکرګزار یم او چې کوم راځي د هغې ته شکریه ادا کوم ولې چې مونږ عجیز فقیر خلکو له څوک راځي نو زما د زړه د هغې نه هغې ته سلام دی دعا ده او دا ولیمه د آخرات بچیا زه دا د فخر خبره نه کوم دا د الله عز وجل په فضل خبره کوم دا زه د خپل ځان د خپل اولاد خاندان د کلي د دوستانو د عالم اسلام د مغفرت دپاره زه خیرات کوم چې الله تعالی زموږ نه خوشحاله شي الله زموږ نه راضي شي او زموږ الله عز وجل مغفرت وکړي په السلام علیک سره او دا دعاګانې دا وکړي چې الله پاک اسلام بالا کړي او د اسلام سربلندي زموږ نصیب کړي او دا مې درخواست دی ټولو مسلمانانو ته چې په دې رزق کې الله عز وجل برکت واچوي میټاس پکې واچوي او الله پاک زموږ ټول مسلمانانو نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین اسلام زنده باد پاکستان پاینده آباد یهودیت نصرانیت قادیانیت مردآباد 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 والسلام جزاک الله مننه جی مننه دا اجي صاحب چې د خپلو خیالاتو اظهار تاسو ته وکړو په خپلو خیالاتو یې رڼا واچول او ډېرې ښکلې خبرې د نصیحت ډکې خبرې وکړلې ډېره شکریه د اجي صاحب هم ادا کوم او ورسره ناس مشرانو هم ادا کوم جزاک الله مننه السلام علیکم ورحمت الله مفتی صاحب دلته کې دی او زه به دینه دا خواست کوم چې خپل تعارف په مختصرو الفاظو کې ستاسو مخکې وکړي السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب تاسو خپله د کتونکو ته خپل تعارف وکړئ جی زمانو مفتی امین الحسنات دی صحیح عباس زمونږ کشر دی د تر زویم دی بچیم دی صحیح او د ګولجي صاحب زویمه ده صحیح کیم کورنو اوسېدونکی صحیح صحیح ښه لالاجي دا خواست مې درته چې ډېر وخت پس داسې د خوشحالۍ دا موقع راغلې ده الله پاک دې بیا راولي نو په دې موقع باندې تاسو عوامو ته څه میسیج ورکول غواړئ عوامو ته مونږ دا میسیج ورکول غواړو چې مونږ الحمدلله چې هر څومره خلک 10-12 میلمانه راغوستي دي صحیح مونږ وایو چې دوی مونږ له عزت راکړی دی مونږ هم دوی له نن او پرون ولې عزت ورکړی چې نن هم ولې هغه رنګ عزت ورکړو صحیح ماشاءالله دا مفتی صاحب چې څو خبرې ستاسو په خدمت کې وړاندې کړي ډېره شکریه ادا کوم مننه جي جزاک الله تانو دا وخت زموږ یو درون خوږ ماماجي چې زما د والد صاحب یو ډېر پوخ ملګری هم دی او په مونږ باندې ډېر ګران دی او زموږ ډېر درون خوږ مشر دی ډېر عزت او ډېر ریسپیکټ ورته پړه کې لرو ماما طرف ته ورځو او څو ښې خبرې به ترې اورو او زده کړه به ترې کوو ماماجي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ماما شکر الحمدلله جی ماما جی تاسو پیله خپل تعارف دی کتونکو ته وکړئ جی ما نوم عبدالهادي دی او د کیم کورني اوسېدونکی یم او دا به زما داسې دی لکه ورواره دا ملګري کې دی او زه ایرفورس نه ریټایر یم صحیح کرنټ وخت کې زه د دامان باباجي رحمت الله علیه خادم یم صحیح ماما جی بل راته ده ووایي دا د خوشحالۍ موقع خدای راوستې ده په دې هکله څه رایې لرئ نو داسې خوشحالیانې خو پکار دي او جی او دې کې حصه مغشته غواړي صحیح نو دا چونکې دا زموږ د ملګري والد صاحب په وفات دی الله دې وکړي زموږ ډېر نږدې دوست و صحیح نو موږ هم دا حق لرو چې یاره موږ هم دوی سره په دې کې شرکت وکړو او ګډون وکړو او د دوی دا خوشحالي دوباله کړو صحیح ځکه چې دا موږ باندې د هغې ممبر خلک په داسې ډول لوبه کې دا یې حق دی دلته کې ناست دي دویمه درېیمه ورځ ده صحیح خدمت هم کوو بس خوشحالي ورته لکه د خپلو بچو پرنګي دا ماماجي چې یو څو ښې خبرې تاسو په خدمت کې پیش کړلې مننه جی مهرباني دوستانو بل درته دا خبره کول غواړم چې د زلمي مشر ورور محمد حارث خان چې دلته ما سره ناست دی د هغې خیالات هم تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کوم حارث لاله دا راته ووایي چې خدای پاک د خوشحالۍ موقع ډېر وخت پس راوستې ده که نه نو د دې باره کې څه رایې لرئ او ستاسو احساسات څه دي د ټولو نه مخکې خو د کتونکو ته او د مینوالو ته سلام کوم وعلیکم السلام د سلام نه بعد دا خوشحالي راغلې ده په مونږه نو چې خوشحالي په انسان نشي انسان وایي چې د انسان د ازلم خوشحاله کېږي نو چې د خلکو ته خوشحالي میلو شي بالکل او موږ خو دا خوشحالي لکه چې خوشحالي راشي نو خلک به هم خوشحاله بالکل او دا خوشحالي خو شروع شوې ده نن څلور پنځم ورځ ده زموږ خو که په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شوي نو موږ بخښنه غواړو د دغه نه
خلکو نه خلکو عوامو نه عوامونه او بس که وګورې هر خوا چې دی خوشحالۍ هر خوا د خلکو په مخ باندې خندا نو دا یو غټه خبره ده چې انسان په مخ مسکا خندا وي او هر خوا چې دی رنګیني او ګرم ماحولونه او خوراکي او بس یو ښکلی ماحول جوړ دی که نه حارث بھائی موږ هم دې دپاره کړی دی که نه د خلکو په مخ ښکلا راشي نفرتونه لرې شي نفرتونه لرې شي بغض کینې ختمې شي صحیح موږ دا چې کله پروګرام سټارټ کولو چې کله وي چې زه واده کول غواړم صحیح نو موږ دا میټینګ راوغوسته ټول تربوران عزیزان صحیح وروڼه صحیح الکه دې کې په اس قسمه چاته تاسو ته تکلیف نه رسوي او هر سړي ته تاسو خوشحالي ورکوي نفرت لرې کوي صحیح او چې خوشحالي راځي نو دا نفرتونه دې سره لرې کېږي بالکل او دا الله پاک انسان ته یو د خدمت موقع هم ورکړي دوستانو بس دې نه پس چې دی ویډیو کې به وړاندې ځو او نور داسې ښایسته ښایسته نظارې او داسې نور ښایسته ځوانان زلمو سره به ملاویږو او ښایسته ښایسته خبرې او نظارې به ستاسو په خدمت کې پیش کوو مننه جي شکریه دوستانو دا وخت اخونزاده امیر ما سره موجود دی کوم چې زما یو ډیر خوږ ملګری دی هغه طرف ته ورځو هغه نه به یو څو تپوسونه کوم او ستاسو په خدمت کې به شاملوم السلام علیکم امیر خانه وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ صحت ته ښه الله فضل تاسو خیر ټول نه پهله مې تاسو دا خواستې چې په مختصرو ټکو کې د کتونکو ته خپل تعارف وکړه زما نوم ډاکټر عامر ابو هريره دی او زه بیسیکلی د کیمپ کورون سره تعلق ساتم د ټولو نه اوله خو زه چې کوم دی د منصف بای ډېر شکرګزار یم او هغې نه پس د کلي د قدرمندو ولس چې کوم دی ډېر شکرګزار یم او د هغې نه پس چې کوم راغلي میلمانه او کوم راتلونکي میلمانه د هغې ډېر شکرګزار یم چې هغې هم له په دې سخت ټایم کې وخت راکړو او زموږ دې خوشحالۍ کې چې کوم دی ځان شریک کړو امیر خانه یو مسافر چې داسې د خوشحالۍ په موقع کلي ته راشي او دا داسې ماحول وګوري ټول راجمعي نو هغه څنګه احساس انسان ته کېږي احساس خو دلته بیانول ډېر مشکل دي ځکه چې زه رالی یم نو زما د یو ورځې فلایټ و زما پکې بعض ځایونو کې چې کوم دی سټیم وه زه راغلی یم زه لا څلور ورځې چې کوم دی ویده شوی نه یم صحیح او ویښ یم او چې کوم ټول ویده شي زه لا ویښ ناست یم ځکه چې زما بل ورځ زما واپسي فلایټ دی واپس به زه ځم زه صرف 5 ډیز چې کوم دی دلته راغلی یم د خوشحالۍ دپاره انسان دومره خوشحالي چې خپل خوب ته هم ومیري خپل مشرانو سره خپل کشرانو سره چې ګوري نو بس هغې وایي چې موږ دې ته ګورو ځکه چې روز هم کمې دي واپسي دی زموږ بالکل احساسات دومره وي چې هغه انسان نشي بیانولی هر مسافر ته به چې کوم دي دا پته وي ډونټ هیو ورډ ټو ایکسپلین اټ امیر خانه ته په کوم ځای کې مسافر یې او کیسه زه خو په 2021 کې چې کوم دی سمرقند ازبکستان تللی وم او MBBS MD چې کوم دی هلته نه کوم اوس مې لاست ایئر چې کوم دی بس الموست کمپلیټ دی نو انشاءالله ګریجویشن سرمنی وي او دا ټول چې کوم دی د دې د کریډټ چې کوم دی زما د MBBS د MD چې کوم دی څومره سفر دی د کریډټ ټول چې کوم دی زما د کلي زما د مشرانو کشرانو د علاقې چې څومره خلک دي ټول موږ ته چې کوم دی دعاګانې کوي موږ په خپلو سپیشل دعاګانو کې چې کوم دی ساتي دا هر څه دا برکت چې کوم دی دا د هغې دی دا ډاکټر اخونزاده امیرو چې خپل خیالاتو اظهار یې تاسو ته وکړو تاسو ته وړاندې کړلو او ویاړ او فخر پې محسوسومه چې زموږ په ملګرو کې هم یو داسې تن دی چې هغه دومره مطلب ستړی وکړلي دې مقام ته چې دی ځان ورسولو مهرباني امیر خانه جزاک الله السلام علیکم الله خیر سره سات خان هم را سره ناست دی او سات خان طرف ته به هم ورځو چې سات خان څه سوچ او څه رای لري او دا ډېره غټه د خوشحالۍ موقع ده نو چې دی څنګه فیل کوي او څه احساس ورته کېږي سات خان څنګه یې صحت دې ښه دی الحمدلله تاسو دعاګانې سات خان دا ډېره غټه د خوشحالۍ موقع الله پاک چې دی را جوړه کړې ده د دې باره کې څه وی او ته څه فکر او سوچ دې ته لرئ بس الحمدلله دا ستاسو د دوستانو مشرانو کشرانو ټولو دعاګانې د زیارت ورځ د نکاح نه تر اوسه پورې ډېر ښه پروګرام روان دی بالکل او د نکاح پروګرام ډېر ښکلی شو الحمدلله جنجم ډېر زبردست ډېر طریقې سره وشو صحیح او د هفتې ورځ پورونه هم ډېره ښکلې تېره شوه او نن روز بس الله دې راته خیر پیش کړي امین او هر میلمه له عزت او قدر چې کوشش کوو چې ورسوو بالکل نو به دا څه دعاګانې الحمدلله کار ډېر ښه روان دی او تاسو هم ډېره مننه ډېره شکریه چې دونه شارټ ټایم کې تاسو موږ وخت ویستو موږ راکړو جزاک الله هر ټیم مشکور جزاک الله سات خان ډېره مننه او ډېره شکریه دی ادا کوم او زما کوشش دا دی چې د دې فیملی هر فرد او هر نوجوان هر مشر هر کشر تاسو ته وړاندې کړم او د هغې خیالات هم په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې کېږدم مهرباني السلام علیکم الله مې عزت وکړه دوستانو ابو حمزه رور چې دی موږ سره له خیره سره دلته کې ناست دی د چا د مشر رور چې واده دی ابو حمزه نه به تپوس کوو چې د دې خوشحالۍ موقعې باره کې څه رای لري او دی نه به دا تپوس هم کوو چې د دوی واده کله دی خړومبې راته ابو حمزه ته دا ووایه چې دا د خوشحالۍ موقع خدای را جوړه کړې ده نو ته پکې څنګه فیل کوې او ستا خیالات او احساسات څه دي
منصف خان ټول نه پهله ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلئ او موږ ته د دومره قیمتي وخت راکړو او دومره ستړی مو وکړئ. جزاک الله مهرباني. منصف خان وروره خوشحالۍ موقع ده، یقینا چې موږ به خوشحاله یو. دا ابو حمزه ورو چې تاسو ته خپل خیالات په دې ویډیو کې وړاندې کړه. دوستانو که دلته راته زه یو خبره وکړم، دا هلکان چې دی دا دومره بلد نه چې کیبرې ته وړاندې شي او ښه کانفیډنس سره خبرې وکړي، خو څه ټوټه پوټه د حمزه له طرفه نو تاسو یې قبول کړئ او یقینا چې ډېرې ښکلې خبرې وکړي. اخره کې د ټولو میلمنو او د ټولو کتونکو شکریا ادا کوم صحیح او چې دلته موږ ته حاضرې وکړه او زموږ د غریبخانې ته راغلل. زبردست. جزاک الله شکریا وروره، مننه. السلام علیکم. خوشحاله آباد اوسئ. ویډیو مې دلته کوله خو کاري صاحب ما له رالو وایي چې ما هم پکې راوله. کاري صاحب څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ کاري صاحب د واده ماده خوند شته که نه؟ او خوراکي پکې ښه زبردست دی. ښه خلک دې ګوري ته څه ویل غواړي ووایه ورته که نه؟ بس دا واده وشو سبا خوشحاله اوسه او د ښې ورځ ده. ښه بس دوستانو که تاسو ته زه ووایم دا اکثر له چې ویډیو او کیمرې ته څوک وړاندې شوي ني نو په خبرو او په لهجه کې د هغوی ډېر زیات تضاد وي او دا کاري صاحب خواهش لرلو چې په ویډیو کې راشي بالکل به په ویډیو کې ایډ کو. کاري صاحب نور ښه یې که نه؟ مهرباني. السلام علیکم. نو کوشش به مې دا وي دا زه مین ګیټ نه شروع شوم، دې سیټ ته د میلمنو دپاره انتظامات شوي دي، په دې سیټ باندې اخلې پخلې او د میلمنو دپاره کوم تیاریانې د خوراک انتظامات په دې سیټ باندې کیږي. دې ځینه به زه شروع کېږم، نمبر په نمبر به هر یو ایټم تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې څه انتظامات څه تیاریانې د میلمنو دپاره کړي دي او کم ډیشونه د میلمنو دپاره تیار شوي دي. یو سر نه به شروع کېږم چې مطلب ویډیو کې موږ ته مشکلات هم ني او هر څه چې دی تاسو ته په ډیټیل کې وښیم او وړاندې یې کړم. له خیره سره دا د پخلي ځای ته راغلم او ګورئ دلته کې پخلی له خیره سره شروع دی او مختلف پخلی چې دی دلته کې کیږي. خو دوستانو پرون چې کومه ویډیو تاسو کتلې ده په هغې کې ټول ډیشز ما تاسو سره ایډ کړي، نن په هغې کې لږه اضافه هم شوې ده. نن چې دی سپیشل ګیسټ ورځ ده او د ولیمې اخیری ورځ ده، 4 ورځې پروګرام وچلېدو نو نن چې دی په ایټمو کې اضافه هم شوې ده. خو کومه اضافه پکې شوې نو هغه به تاسو ته نمبر په نمبر ایډ کوم. دلته که تاسو ته زه وښیم دا چاولې ریډي کېږي او په مختلف طرز باندې او مختلفې چاولې چې دی دلته کې پخېږي، ورسره چې دی مختلف ګوشت چې دی تیارېږي او ورسره نور ګڼ شمېر ایټمې چې دی تیارېږي. خو څه تیارېږي نو راځئ دوستانو هغه سیټ ته ورځو او تاسو ته ښودل غواړم. نو دوستانو که درته ووایم نو سټپ بای سټپ نمبر وایز چې دی زه هر یو شیز راولم چې ویډیو تفصیل سره هم راشي او څه مسټیک پکې هم نه رانشي، ځکه صرف ویډیو جوړول نه دي، دا بیا ایډیټینګ غواړي ډېر زیات مشکلات او مسلې وي. تاسو به ترې ښه خبر یئ. کوم دیګونه چې ریډي شوي دي هغه دلته کې له خیره سره پراته دي، که د نرو وریجو دي، که د غټو وریجو دي، که مختلف قسم غوښه ده، که الوا ده او که څه دي نو هغه دلته کې له خیره سره ایښودی شوي دي. خو دلته درته یو بل شیز هم ویل غواړم چې د دې د پاس او سیډونو ته انګار په دې دیګونو باندې پروت دی. د دې مطلب دا دی چې دې سره د وریجې تازه وي او ګرمې وي او دې سره چې دی دم هم شي نو پستی شي او خوند کې چې دی ښایستهوالی راځي. نو د دې مقصد دا دی او ورسره چې دی نور دیګونه تیاریانې هم په دې سیټ باندې له خیره سرې کېږي او دې خواته چې دی دا انتظامات دي. فلحال پینډې به لږ ساعت کې شروع کېږي، بیا به چې دی دلته کې نور انتظامات ورته هم کوي. بیل تن به بیل شیز ته ناست دي، که چاولي دي که غوښه ده نو هغه انتظامات به انشاءالله هم تاسو سره په ویډیو کې شاملوم. او د کباب یو کړی لګېدلی و خو حالات داسې شو چې دویم کړی یې هم ولګولو او کار ډېر په تیزۍ سره روان دی. ماشاءالله وګورئ کباب چې دی چپلی کباب جوک در جوک چې دی تیاریږي له خیره سره او کار چې دی ډېر تیزۍ سره سټارټ شولو. د دې وجه څه ده چې د میلمنو د میلمستیا ټایم را نږدې شولو نو بالکل تیاریانې مکمل دي. دې نه پس په میلمانه راځي او روټۍ به د هغوی ته چې کومه خوردی تیاره کړې ده به د هغوی په خدمت کې پیش کوي او دا باقي انتظامات تاسو له خیره سره وګورئ. کوم کباب چې سک لا چولیو هغه تیار شو نو مونږ به هم سکو. دا له خیره سره وګورئ ماشاءالله او د پښتنو فیورټ او خاص خوراک چپلی کباب ماشاءالله وګورئ. نو سکو به او تاسو ته به ویم چې ټیسټي څنګه دی او پوره ایماندارۍ سره به درته وایم چې خسته راغلي دي یا خراب. ټیسټ خو بهترین دی ماشاءالله. دوستانو که درته زه ووایم نو غوښه یې دلته خپله قیمه کړې ده
او ډیر زیات ښکلی ټیسټ او ډیر ښایسته تیار کړي دي او د تازه غوښې خوند دی پکې ماشاءالله ډیر بهترین خوند دی وکړو او له خیره سره کوم میلمانه چې راځي هغوی ته به خپله هم پته ولګي انشاءالله وګورئ کبابو ته چې دی له خیره سره یې ټماټر کټ کوي او تاسو ته مه ووي چې په موقع بیا هر څه تیاریږي نه نن ډیر لوی فنکشن دی ډیر لوی پروګرام دی نو د هغې تیاریانې روانې دي او هر څه چې دی مخکې نه ریډي کوي به ځکه بیا میلمانه ګڼ وي او تیاریانې بیا سر ته نه رسي نو دا وګورئ مخکې نه چې دی تیاریانې له خیره سرې شروع دي دې خوا ګرما ګرم ځلوبۍ ماشاءالله چې دا وګورئ او د خوراک پسې چې دی خواږه دا سنت طریقه هم ده او مزه هم کوي نو دا ځلوبۍ ورسرې چې دلته پخکړی کېږي که زه تاسو ته ووایم دوستانو دا ځلوبۍ چې په کومه طریقه پخوي نو دا ځان له یو هنر دی زه وایم یو ان ایکسپرټ کس چې دی په ړومبي ځل چې کوم کس دا کول غواړي نه به داسې ونه کړی شي څنګه چې دا استادان کوي دا وګورئ ښه په طریقه باندې دا خمبیر چې دی دې کړي ته ورچوي او هغه بیا د ځلوبو شکل اختیار کړي استاد دا په کومه طریقه چې تاسو دا ځلوبۍ دې کړي ته ور اچوئ که نه نو زه وایم دا یو نوی کس په داسې ونه کړی شي تجربه غواړي که نه صحیح او دغه خمبیر دی دا خمبیر یې جوړ کړی دی او بیا دلته د چینو شربت دی کله چې دا ځلوبۍ پخې شي دی خمبیر نه د چینو دی شربت ته یې ورچوي او دې کې بیا خوږوي بل که درته زه ووایم د روټو تنور یې ورته هم دلته کې لګولی دی او دلته کې چې دی روټۍ تیاریږي ګرما ګرم روټۍ انتظامات چې دی ښه له خیره سره برابر دي او د ایمرجنسي دپاره یو بل تنور هم راوړی دی که چېرې مطلب په موقع باندې چې دی کار نه سمیږي نو دویم تنور کې به هم اور بلی او بیا به تیاریانې په دې کې هم کوي نو دا ایمرجنسي دپاره اضافي ایکسټرا تنور چې دی ورسره یې ایښی دی په هغه سایډ وګورئ پیړۍ چې هم تیاریږي دلته کې بیا روټۍ ته جوړیږي او دلته پورې کېږي کومې روټۍ چې پخې شي نو د هغې د پاسه چې دی بیا تیل او کنځلې هم لګوي دا وګورئ ماشاءالله ډېرې کله چا په سر پکې دړ کېږي نو د ګولۍ ضرورت نشته دی باباجي دلته کې دم ته له خیره سره یې ناست دی دا وګورئ د چا په سره وجود چې دړ کوي نو دلته به دمیږي هم ماشاءالله ایکسټرا اپرچونیټي ده پکې دوستانو سره لږ ساعت کې به چې دی روټۍ شروع شي پروګرامات یې ورته وګورئ په دې میدان کې ریډي کړه لږ ساعت مخکې دا ما تاسو ته ښودلی او دا تش پروت و په مزه چې دی هر څه ریډي کېږي دلته د کلي علاقو چې دی درانه خلک راغلي دي او میا صاحب طرف ته به ورځو میا صاحب نه به یو څو تپوسونه هم کوو ستاسو په خدمت کې به شیر کوم السلام علیکم جی میا صاحب څنګه یې صحت هم ښه دی جی خیر لالاجي په خیر څنګه یې شکر الحمدلله تاسو ښه یې جی کینئ ښه میا صاحب د ټول نه پهله په مختصرو ټکو کې د کتونکو ته خپل تعارف وکړئ جی بیا انعام الله مې نوم دی ښه جی اکبر پورې سره تعلق ساتم صحیح او دا هم دوستان دي د مشرانو دوستان هم دي صحیح او نن د دوی د خادي ده او جی او دا د الله نه سوال کوو چې په خیر خیریت سر ته ورسي بالکل دا میلمانه په خیریت سره او په عزت سره سنبال شي صحیح او الله پاک دې د دوی والد صاحب وبخښي زموږ مشر او زموږ ورور صحیح ممبر صاحب الله پاک دې هغه ځای ډېر ښایسته کړي امین او د هغوی د برکته نن دا چې کوم د محفل جوړ دی د خوشحالو الله دې د دوی د خوشحالیانې نصیب کړي امین بل راته دا ووایي جناب چې دا د خوشحالۍ موقع را جوړه ده که نه نو څه پیغام کتونکو ته ورکول غواړئ او څه وایي د دې خوشحالۍ د موقع باره کې او د دې یارانو دوستانو او د دې محفل باره کې د خوشحالیانو خو دې الله پاک تل تر تله راولي امین او په وروڼو یارانو دوستانو خو دې الله پاک هر وخت خوشحالیانې راولي امین خو خوند پکې دا کوي چې دا کم ملګري راغونډي نن د هغوی د مشرانو د دوی د کشرانو دا کم ملګري ګورو دا خوشحالیانې ډېر وخت پس ګورو دغه کار راغلی دی شادیال د لاړ شي واده والا اکثر 10 بجې لاړ شي او چې 3 بجې کېږي سادرو سنډې ورځي بالکل نو نن دا چې ګورو مونږ د جمعې د ورځې نه دا هلې ځلې شروع دي صحیح او دا به نن انشاءالله که ژوند وي که خیر په خوشحالو د الله سر ته ورسي امین دا میلمانه د الله په خیر په خوشحالۍ سره رخصت کړي امین او ګله جي ته مبارکباد ورکوو دعا کوو الله نه چې الله پاک د دوی دا سورې په دې ټول کام باندې امین د خپل غیر چاپیره علاقو خلکو ته داسې وړوکی میسیج نو غیر چاپیر علاقې چې کوم خلک دی هغوی ته خو صرف دا یو میسیج ورکوو د ورورولۍ او جی چې ژوند ډېر لږ دی او جی کوشش وکړئ چې یو بل سره په مینه وخت تېر کړئ او جی او د یو بل خیال وساتئ او د یو بل زړونه خوشحاله کړئ بالکل ځکه چې الله پاک وایي چې چا د چا زړه خوشحاله کړو نو دا زه خوشحاله کړم بالکل صحیح خبر ده بل دا نوجوان نسل یوت چې دی هغوی دپاره څه میسیج لرئ نو یوت دپاره خو زه دا وایم چې چونکې زه سوشل
ورکړې مه زیات تر زه دا وایم چې دی یو بل سره چې کوم دا کارونه دي هغه شیر کی خوشحالو او سبقونه وای ځکه چې ګورو زیات تر خلک ګورو هغه د دې موبایل نه غلطي فائدې اخلي بالکل زه ستا غوندې نوجوانان ګورم چې هغه لکه فلاحي کارونه کوي صحیح د دې موبایل په ذریعه کوي صحیح نوجوانان خاص کر زموږ د دې کلو خوش علاقو بالکل هغوی ته مې دا یو خاص دی چې کوشش وکړي چې د یو بل د فلاح لپاره بالکل د فلاح لپاره کوشش وکړي چې یو بل سره خو کوي یو بل ته خیر ورسوي ځکه چې دا ژوند ځان لا ټول تیری ژوند خو ځناور هم تیری بالکل همدا خوراکونه هم کوي دغه هم کوي خو چې بل ته ښېګڼه ورسوي بالکل بل سره ښه وکړي نو ژوند دا دی بالکل دا میا صاحب چې د خپلو خیالاتو اظهار یې تاسو ته وکړو دا د اکبرپورې سابقه ناظم هم دی نو بالکل څو خبرې ښایسته خبرې ستاسو په خدمت کې وړاندې کړي ډېره شکریه یې ادا کوم سره دوستانو پروګرام چې دی سٹارټ شولو دا د اکبرپورې پارټي دی ته له خیره سره یې ناسته ده ماشاءالله وګورئ خدمت دپاره راغلي دي خدمت دپاره راغلي د کلي علاقو د ژوند نظار شمه نو دا وګورئ دا د اتم کلي نه راغلي دي خدمت داسې تعلقات دي دوستانو داسې مینې محبتونه یې په کلو کې ورپسې دا وګورئ دا 400 دیوالي وریجې کومې چې ډېرې زیاتې مشهورې دي په ټول پاکستان کې ورپسې چې دی دا غوښه وګورئ ټماټر ګوشت دی ورپسې چې دی نمکین گوشت ورپسې چې دی زلوبۍ ورپسې چې دی بوتل ورپسې چې دی دا روټۍ او دا چپلی کباب رامبیل چپلی کباب کم چې مشهور دي په ټول پاکستان کې اوس یو ټرې طرف ته ورځو چې په یو ټرې کې دا ټول ایټم ټول ډیش ستاسو ته وړاندې کم راځئ جی دا وګورئ دا هلته چې ټرې تیار شي که نه دلته کسان ولاړ دي په نمبر دلته کې بیا راوړي دي یو ټرې طرف ته راځم ایټم یې پکې وګورئ ماشاءالله جی بل پکې دا نمکین گوشت چپلی کباب دي دا ټماټر گوشت دی دا 400 دیوالي وریجې دي او دا غوښه او چاولې روټۍ دي دوستانو دا ایټم یې په یو ټرې کې د میلمنو د میلمستیا دپاره پراته دي او په دې به د هغوی مهمان نوازي کوي له خیره سره نو دلته کې دا ټول ټرېګان چې دی تیاری دی نه پس چې کله میلمانه راشي بیا به د هغوی په خدمت کې دا پیش کوي چې دی دوستانو میلمانه هم په ګڼ شمېر تعداد کې راغلي دي دننه به هم ورځمه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله العظيم أجمع درود شريف اللهم صل وسلم على النبي الأمين آمين يا إله العالمين سورة إخلاص قبول ومنظور دا دې میلمانو دا راتګ اول نه تر اخره قبول او منظور کړي خوشحالې راولې خوشحالې رخصت کړي یا الله د دغه خاندان اخندزادګان دا خیرات دا ولیمه مسنون قبول او منظور کړي یا الله د ټولو مشرانو مغفرت نصیب کا درجې بلند کا یا الله یو دوسله یا نور او کامل خوشحاله منصیب کا د مصیبتونو نه د غمونو نه د پریشانیانو نه دا غمجن ورځې دا کړمن ورځې وصلی الله تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دا چې دی د عباس خان د واده اخیري ورځ ده او یو ځل بیا د هغه د مبارک السلام علیکم رورخې یو ځل بیا د هغه د مبارکۍ ته چې دی ورځو او ورسره یې کوم وروڼه بیګان چې ناست دي نو هغوی ته مې خواست دی په نمبر به ورځمه هر یو ته مې خواست دی چې په مختصرو ټکو کې به خپل تعارف وکوي السلام علیکم په جمع باندې خلاله جی تعارف محمد اجاز د کورونه صحیح عبید د عباس غنی د ترزوی ښه ماشاءالله طاهر حسن د عباس کزن چې دا مې کزن دی ماشاءالله عباس خانه مبارک تی شه ته شرمیږي ولی زه شرمیږم نه خزه به زنده باد مخامخ نیغ اکټیو دي کنه ماشاءالله ماشاءالله جی ځوانه نوم او تا محمد ابراهیم او څوک یې او د کوم ځای
زه د کیم کورونه یم او د ماما جي د خیر څوک دی د ماما زوی دا کورسه ماما مې جي ښه عباس خان دی ماما دی السلام علیکم محمد خان ډاکټر امیر د کسن موادي د ګورجي صاحب زوی مله ګیرور اسامه او عباس زما سکول کلاس میټو د کوم ځای زه د ګډنۍ کې ماشاءالله جی جیرور ودود ګوهر د میابوجرو ښه دوستانو له خیره سره د میلمنو د روټۍ پروګرام چې دی دا وخت شروع شولو تاسو کتی شئ او انشاءالله داسې به ویزټ کوو ګرځو به او تاسو ته به چې دی ټولې نظارې او ټول سین د دې پروګرام چې دی انشاءالله ښیم او ستاسو په خدمت کې به حاضروم ځوانه نوم دې څه دی فضل حق رور زما دا دی دلته کې ناست دی دا ستاسو نوم دی روره ایوب الحق او ستاسو نوم نجیب الحق نجیب الحق د دې رور نوم دی وستا جي فهد الحق ها دا درې تنه دلته کې ناست دي او دی ما ته چې منصفه موږ دې په ویډیو کې رانه وستو رالی جی خوشاله یې ماشاءالله ادریس چې دی رامبیلي سره نوکر شوی دی او دا کباب خرڅوي له خیره سره ماشاءالله وګورئ ادریس خانه څنګه چلې کباب په کار دی شروع کړو له خیره سره وایي چې په کلي وطن کې ژوند کوې که نه نو هر څه به کوې هر څه ته به تیارېږي که نه او دا خدمت دی دلته کې واده کې چې دی خدمت ته ولاړ دي له خیره سره دا وګورئ دا استاد دی خرڅ والا او ادریس چې دی پلیټونه ډکوي او میلمنو ته رسوي ادریس خانه څه وایې د خوشحالۍ په دې موقع یاره بس څه به وایي والله دې بس دا کار په خیر وکړي آمین او والله دې دا واده په خیر خوشحالو باندې آمین السلام علیکم لالا جی سلام منصفه استاد ډېر شکریہ ادا کوم جزاک الله جزاک الله خلکو سلام کوي آمین آمین روان دي آمین کمې دې کیږي او جی خانه وته غواړو بالکل بالکل لالا جی ټول خدمتګارم ډېر شکریہ ادا کوم ټول میډیم شکریہ ادا کوم صحیح صحیح او ټول مسافرانو شکریہ مسافر د ټول خلکو دواګانې بالکل ډېر مزیدار روان دي او ان شاء الله بالکل آمین 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 جزاک الله خیر سره دوی می پینډ له خلک راغله او دا وخت چې دی زما تر مدثر خان او ورسره سلیم خان له خیر سره راغله نیکانو څنګه یې دا سلیم خان زما ډېر خوږ ملګری او دا مې تره مدثر خان د خیر سره راله ستړي مه شئ ښه دا وخت چې دی میلمانه به اوس راځي له خیره سره او دا ټول ځای ورته تیار کړی دی ماشاءالله وګورئ جي او یقین لرمه چې ډېرو خلکو ته به دا پته وي په کلو علاقو کې چې وادي او د هغې څنګه روټۍ وي نو هغه پینډه سیسټم وي پینډه څنګه سیسټم وي پیله چې دی څه میلمانه راشي نو هغوی چې کله روټۍ خوري هغه وخت کې چې دی هلته نور میلمانه جمع شوي کله چې بیا د د روټۍ ټایم ختم شي لوښي غونډ کړی شي نو چې کوم میلمانه هلته نور جمع وي بیا د هغوی نمبر شي سلام علیکم خیر دوستانو که درته ووایم ورکې زموږ مینهوال زموږ کتونکي هم راځي کوم چې اواز وکړي لا سلام وکړي نو ښه خبره ده زموږ حوصلې دا نور هم بلندوي مطلب موږ ته حوصله میلاویږي نور د ښه کار کول د ښه ویډیو جوړولو دا ګورئ ورسره جوک در جوک چې دی میلمانه را روان دي ښه جي پینډه له خیره سرې شروع شوه دوستانو د خپل ویډیو اختتام به کومه خو دلته کې زموږ دا یو وروره چې درېیمه که څلورمه ورځ ده چې په دې خدمت کې لګیا دی کیمرامیني کوي نو ډېر زیات ګران کار دی خلکو ته خو د خوند مزې کار ښکاري خو یو ډیپټي ده او کله چې ډیپټي په حواله شو نه به صحیح طریقې سره چې دی کوي
روره پیله دې ورته خپل نوم وانه څه نوم دی؟ محمد اجاز الحق. اجاز الحق رور ډېره سخته ډیپټي ده او مکمل چې دی په ډیپټي مطلب بېایماني پکې نه کوي که نه، ایماندارۍ سره ډیپټي کوي. اجاز الحق روره د دې د خوشحالۍ موقع باندې څه ویل غواړې کتونکو ته؟ بس ویل دا غواړم چې شرط ژوند دی او چې چا نه یو نوړی م وخوړه که نه نو هغه بس قبوله کوي او ډېر څه باندې قبوله کوي. بلکل بلکل. پرون ما یو خبره واورېده چې هغه په بازار کې لګیا چې ما څه نه دي خوړلي که نه، د روټۍ او د دې د اخلاص او اخلاص چې کم کړی دی هغه بې ځایه او زه خو وایم دی خو نه څوک منې کړي نه یې څوک شړلي دي، داسې خبره خو نشته. که تا نه یې خوړلي نو به ستا خپل مطلب مسټیک وي. بس دا خلکو هم دغه سوچي که نه، څونه سوچ وي هماغه هغوی بس خبرې کوي. لکه یو سړی چې څومره عزتدار وي بل ته هغه عمره عزت ورکولی شي. شاټ الفاظو کې دا خبره ده. نو بس دا ډېر ښکلی پیغام تاسو ته درکو، شکریه ادا کوم. نو دا وه زموږ نننی ویډیو په کومه کې چې د محمد عباس د ولیمې د اخري ورځې د ولیمې روټۍ نظارې ما تاسو سره شیر کړې. امید لرم چې ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته نورې هم د کتو دپاره میلاویږي. اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکئ. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم. د لوی الله پامان.